السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ چې کوم ټیم 2023 ورلډ کپ لپاره تیار کړی دی، هغه ټیم هندوستان ته رسېدلی دی. هغه د هغې استقبال څنګه شوی دی، هغه استقبال سره شریک کوم دوستانو. په دې سکرین باندې به تاسو سره هغه استقبال شریک کړم. او د هغې نه علاوه د افغانستان اولنی میچ چې کوم دی د پریکټس میچ کوم چې وارم اپ میچ ته ویل کېږي، هغه کله دی د چا سره دی او په څو بجو به دغه میچ شروع کېږي. ټول ما په دغه ویډیو کې در کوم ویډیو خپله مو ګورئ او د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو، اوس نه مخکې د سکرین باندې تاسو ته ښکاري د افغانستان ډېر ښایسته استقبال شوی دی. کوم چې د هغې رسم و رواج دی، هغه رسم و رواج د افغانستان د کرایانو سره شریک کړی دی. ډېر ښایسته استقبال د افغانستان د ټیم کړی دی، ډېر زبردست استقبال یې کړی دی. افغانستان ټیم نن د 2023 ورلډ کپ دپاره انډیا ته لاړو. افغانستان اولنی ټیم شو چې انډیا ته ورسېدو د 2023 ورلډ کپ دپاره. د افغانستان اولنی میچ دی هغه ساوت افریقا سره دی په 29 تاریخ باندې، یعنې 2 ورځې وروستو. نن 14 تاریخ دی او 20 او 28 په افغانستان میچ نشته دی. په 29 تاریخ باندې سهار 9 بجې 10 بجې به د انډیا په ټیم باندې دغه میچ شروع کېږي. د افریقې سره دغه اولنی میچ دی. دعاګانې به ورته کوو چې اولنی میچ د افریقې نه وګټي. دغه وارم اپ میچ دی د افغانستان دپاره، پریکټس میچ دی، خو د افغانستان دپاره ډېر زیات اهمیت لري چې افغانستان دغه میچ وګټي او د افغانستان د ټیم مورال به نور هم بلند شي. د افغانستان د کلاړیانو، د افغانستان د لوبغاړو حوصله افزایي به ورسره نور هم زیاته شي. نو دعاګانې به کوو د افغانستان د بریا په هیله باندې چې دغه افغانستان اولنی میچ وګټي. او د افغانستان اولنی میچ چې کوم دی په ورلډ کپ کې هم د اکتوبر باندې د بنګلادیش سره د هغې میچونو د ټولو میچونو دپاره دعاګانې کوو چې افغانستان په دغه ورلډ کپ کې ښه پرفارم وکړي او ښه پرفارم شو کړي. کم از کم چې افغانستان 305 میچونه وګټي چې مخکې راوند ته لار پیدا کړي. نو دغه و د کرکټ صورتحال تاسو سره شریک. افغانستان د کرکټ مینوالي وي، د کرکټ فینز وي، دغه ویډیو حتما لایک کړئ، حتما یې سره شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان کرکټ ټیم انډیا ته رسېدلی دی. د هغې څومره ښه استقبال شوی دی. اولنی میچ کله دی او د چا سره دی، د ډېر ملګري تپوس کوي چې هغه ټول ملګري ورنه خبر شي چې ټول ته دغه معلومات ورسېږي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو دپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.